نړۍ 15 پياوړي اسلامي هېوادونه ژباړه ډاکټر محمد ويال روان کال کې د یوې شوي سروې په اساس د پوځي ځواک پر بنسټ د نړۍ 15 پياوړي اسلامي هېوادونه په لاندې ډول نوملړ شوي دي. په دې لیکنه کې یاد هېوادونه له ټېټې درجې تر لوړې درجې درپېژنو. پنځم ایران. د دغه هېواد ټول پوځي ځواک تر 2 میلیونه شمیرل شوی دی. هوایي ځواک کې د چورلکو او الوتکو شمیر 478 ته رسیږي. ایران 1414 ټنکونه او 398 بحري بیړۍ لري. د دغه هېواد پوځ لپاره 6 میلیارده او 300 میلیون امریکایي ډالر بودیجه هر کال ځانګړې کیږي. ترسره شوي سروې کې ایران په 5م مقام کې راغلی دی. څلورم اندونیشیا. د اندونیشیا د وسلوال پوځ شمیر تر 900,000 انساني پرسونل ته رسیږي. 441 چورلکې او الوتکې په هوایي پوځ کې فعالیت کوي. 418 ځمکني ټانکونه او 221 بحري بیړۍ لري. د اندونیشیا د پوځ کلنۍ بودیجه تر 7 میلیارد امریکایي ډالرو رسیږي. دریم پاکستان. د پاکستان انساني پوځي ځواک 1 میلیون او 1 لک ته رسیږي. 951 هوایي چورلکې او الوتکې لري. د پاکستان په ځمکني پوځ کې 2940 ټانکونه او په بحري ځواک کې 197 کښتۍ دي. پاکستان د خپل هیواد دولتي بودیجې 70% پر پوځ مصرفوي او د پوځ کلنۍ بودیجه 7 میلیارد امریکایي ډالر ده. دویم مصر. په منځني ختیځ کې دغه اسلامي هیواد چې لرغونی تاریخ لري د نړۍ د اسلامي پیاوړو هیوادونو په ډله کې راځي. د مصر انساني پوځي ځواک 1 میلیون او 300,000 کسان دی. مصر په خپل هوایي پوځي ځواک کې 1132 چورلکې او پیاوړي الوتکې لري. د مصریانو ځمکنی پوځ 4140 ټانکونه او په بحري پوځ کې 319 بیړۍ شتون لري. مصر تقریبا 4.5 میلیارد امریکایي ډالر بودیجه پر خپل پوځ مصرفوي. لومړی ترکیه. د ترکیې پوځي وسلوال پوځ پرسونل نږدې 600,000 کسانو ته رسیږي. هوایي پوځ کې 1018 چورلکې او الوتکې شته دي. ترکیه 2445 ځمکني ټانکونه او بحري پوځ کې 194 بیړۍ دي. ترکیه په خپل وسلوال پوځ له 8 میلیارده ډیره کلنۍ بودیجه مصرفوي. د شمیرنو په اساس اوس مهال ترکیه یوازینی اسلامي هیواد دی چې په پوځي، اقتصادي، رغنیزو او نورو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.